د نن ورځې موضوعات سیمه ییز او نړیوال دي او سیمه ییز کې ډېر جالبه او داسې ضد و نقیض خبرونه دي. هیله ده چې راسره تر اخره اوسئ او دا ضد و نقیض خبرونه ټول واورئ چې د نړۍ کې څه لوبې روانې دي او څه کیږي. دغه ټول زه تاسو سره انشاءالله شریکوم. د افغانستان او د پاکستان د کړکېچ حالت هم روان دی. تاسو معلومه ده چې پاکستان یو ځلې بیا په زابل او په قندهار باندې برید کړی دی او هلته د سرحدي د دغه مرزي کرښو باندې یعنې ډیورند د کرښې سره په کلو باندې دا کړی چې یو کلی نوم شلمزو کلی ویل شوی دی. هلته خلک هم وژلي، کورونه یې وران کړي دي. ملي اردو د انتقام لپاره تللې ده، په پاکستان یې برید کړی دی. کافي کسان یې ورته وژلي دي او ځایونه یې ترېنه نیولي دي او بدل یې خپل اخیستی دی. همدارنګې په نورستان کې هم هلته جنګ روان دی، حالت ښه نه دی او ملي اردو تیاری نیسي د لوی دغې لپاره برید لپاره پاکستان ته خپل قوا دا په سرحد کې لګیا دي برابرۍ. نو دلته هم د دغې خبره روانه ده چې روسیې ویلي دي چې پاکستان زموږ لمن ته لاس راوړی دی او غوښتي دي چې موږ د دوی ترمنځ منځګړیتوب وکړو، یعنې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړو، ځکه دا موضوع زموږ د لاس نه په وتو کې ده او په شړېدو ده. نو دوی خو دا دغه کوي چې د ایران او د امریکا ترمنځ موږ منځګړیتوب کوو، بیا خپله د افغانستان د قضیې لپاره د روسیې لمنه نیسي، خپل مسله حل کولی نشي. دا راغلی دی د امریکې او د ایران ترمنځ منځګړیتوب کوي او بیا داسې لافې وهي. دی دا وایي چې ډونالډ ټرمپ زمونږ لمن ته لاس اچولی دی او فریاد یې کړی چې پاکستانه د خدای دپاره ما د ایران دغه موضوع کې ما سره مرسته وکړه. دا په همدغه الفاظو دی دا خبره کوي چې ډونالډ ټرمپ زمونږ لمنې ته لاس راوړه او ویې ویلې چې د خدای دپاره موږ سره کومک وکړئ، موږ دې نه وباسئ او منځګړیتوب وکړئ تر څو د درېیم نړیوال جنګ خواته موضوع لاړه نه شي. اوس تاسو دې ته وګورئ چې دی په دومره تمسخرآمیزه دا شی لیکي چې ډونالډ ټرمپ زموږ لمنې ته لاس راوړه او ویل د خدای دپاره زموږ سره کومک وکړئ، موږ دا موضوع حل کړو. کله چې دا خبره دوی نشره کړله، ډونالډ ټرمپ هم پاڅېده د شهباز شریف هغه ټویټ چې د امریکا نه غوښتي دي چې دا به موږ ته ډېر لوی افتخاري که تاسو موږ ته دا چانس راکړئ چې موږ دغه موضوع کې د تاسو سره او د ایران سره خبرې وکړو. نو هغه خو محض وران دی، هغې بلکل د هغې هغه لیکلی د شهباز شریف د ټویټ دغه یې واخیست خپل په صفحه کې واچو او ما ټول ټویټ ونه لیکه، صرف هغه ټکي مې ورته ولیکل چې دی هغه غوښتنه کړې ده د پاکستان امریکا نه چې پاکستان آماده دی او دا به افتخار وي موږ ته که موږ وشو کولی چې ستاسو مهمانداره اوسو، یعنې ستاسې کوربه اوسو او وشو کولی چې دغه یو معناداره مذاکرات ستاسو په منځ کې موږ کوربهتوب وکړو او یو نتیجې ته ورسېږو تر څو دغه روان جنګ چې دی دا بند کړلی شي. نو دا ډونالډ ټرمپ په دې واچول چې یعنې موږ ورته نه دي ویلي، خپله دی موږ ته پیشنهاد کړی دی چې موږ داسې یو شی کوو، تاسو موږ سره دغه وکئ، په حساب که تاسو وغواړئ موږ تاسو سره دا همکاري کوو. بیا پاکستان نورې تبصرې روانې دي. پاکستانیان وایي چې دا مذاکرات چې دي دا ډېر پټ دي، خفیه دي او د دې کې خبرې روانې دي، دا اوس باید میډیا ته ونه ویل شي. یو د دې ټکو نه چې دی وایي چې موږ ته دا ویل شوي دي چې تا خبرې په دې پټې وساتئ چې هندوستان خبر نشي، ځکه هندوستان چې دی ورانۍ کوي، هلته لفظ ورته سپایلر استعمال کړی دی. سپایلر یعنې ورانۍ کوونکی، هندوستان ورانۍ کوونکی دی، نو دا د هغې نه پټې وساتئ. خو ستاسو د دې خبرې پرتوګ وکئ چې په نړیوال لیول باندې پاکستان په موضوع خبرېږي او هندوستان نه یې پټه وساته چې هندوستان خبر نشي. او موضوع هم چا نشره کړې ده؟ فاینانشل ټایمز نشروي. نو چې فاینانشل ټایمز یو شی نشروي، هندوستان ته یې نه خبرېږي. فاینانشل ټایمز وایي چې عاصم منیر زنګ وهلی دی
او ډونالد ټرمپ سره نیم ساعت خبرې کړې دي. پاکستانیان دا په دې رقم ته وړاندې کوي چې په دنیا کې داسې څوک نشته دا جرأت وکړي چې ډونالد ټرمپ سره مستقیما د ایران په موضوع خبرې وکړي. او زمونږ دا جنرال چې دی دا دومره زړور دی چې دی مستقیما ډونالد ټرمپ ته زنګ و او د هغه سره په دې موضوع خبرې وکړې او هغه دې ته راضي که چې صلح ته کینی. نو تاسو دا عقل و منطق دا مني چې عاصم منیر خبره به ډونالد ټرمپ مني او صلح ته به راځي چې د هغې خپل پکې اهداف نه او پروګرامونه نه هغه د عاصم منیر په خبره باندې راځي. یعنی ډیره طفلانه خبره ده چې دی کوي او لګیا دي د دنه خپل په ګټه خپل پروپاګند لپاره کار اخلي. نو په دې رقم سره دلته یو تمسخرآمیزه لوبه روانه ده. خپل د امریکا او د ایران منځګړیتوب کوي او دلته د افغانستان لپاره بیا د روسانو خپو ته پریوځي چې ته راشه زموږ منځ کې دغه وکړه چې دا موضوع زموږ ده کې خپل موضوع نشي حلولی راځي د ایران او د امریکا موضوع حلوي. دا شی روان دی. خو اوس یو بل شی د پاکستان میډیا لګیا ده وایي هغې دا وایي چې یوه طیاره د امریکا نه پرواز کړی دی راغلی د ترکیې ته او د ترکیې نه پرواز کړی راغلی ده پاکستان ته او دا طیاره ده ایرفورس 1 د امریکا. ایرفورس 1 د امریکا طیاره چې ده دا د ډونالد ټرمپ طیاره ده چې د سفر پکې کوي که هغه سفر پکې ونه کړي نو معاون جی ډي وینس که سفر کوي هغه په ایرفورس 1 کې سفر کوي. نو دا ایرفورس 1 طیاره راغلی ده دی دا اوس دغه ورکوي چې دا جی ډي وینس او همدارنګې جرالد کوشنر او سټیف ویټکاف دی راغلی دي. چون هغه دواړه چې دي کوشنر او ویټکاف دا د اسرائیل ایجنټان دي او تر اوسه کارونه یې سم نه دي کړي. نو دا ځلې د دې مذاکراتو مشري وایي جی ډي وینس په غاړه اخیستې ده او زما په نظر دا که چېرته راغلی اوسي ځکه دا تصدیق شوی نه ده او معلوم هم نه ده دا خو پاکستانیان یې دا کوي. نو که جی ډي وینس راځي نو جی ډي وینس خو په دې راځي چې هغه د دې جنګ مخالف دی ځکه هغه د مذاکرات ته راځي او په دې دواړو باندې اعتماد نه لري ځکه هغه راځي. او د ایران د خوا نه دوه ډېر مهم کسان را روان دي. دوی وایي چې ایران نه راغلي دي. یو علي باقر قالیباف دی د پاکستان د مجلس شورا مشر او بل عراقچي دی وزیر خارجه. دا دوی وایي چې دا راغلي دي او دوی به دلته خبرې کوي. نو د دوی دغه په دغه منوال روان دی او هلته امریکا لګیا ده دغې ته تیاری نیسي. د دې ټولو خبرو په مقابل کې نتنیاهو د خوا نه یو خبره نشره شوې ده. نتنیاهو د خوا نه خبر دا راغلی دی چې امریکا که د ایران سره مذاکرات ته کېناسته نو زموږ د دې لاره به جدا دی به خپل کار کوي او موږ به خپل لارې ته ادامه ورکوو یعنی موږ جنګ ته ادامه ورکوو. او په عین حال کې داسې ښکاري چې د امریکا او د اسرائیل ترمنځ لږ څه فاصلې په دې راغلي چې امریکا کې ډونالد ټرمپ باندې فشار دا دی چې تا خو به ویل چې امریکا فرست اوس خو اسرائیل فرست کته یعنی امریکا مونږ ته اول ده مونږ هر کار چې کو اول امریکا ته کو بیا د نړۍ غم خورو. خو اوس ښکاري دا چې تا رو امریکا ټوله د اسرائیل نه قربانه کړله او اسرائیل د اول که نو اوس په دې باندې انتقاد دا دی چې دا خو په امریکا لګیا د غرقیږي دغه نړیوال قدرت د سټیج نه لویږي او اسرائیل چې دی ټول قدرت او صلابت د هغې دی او د هغه لپاره امریکا قربانیږي. اوس دوی دا کوي چې د اوربند لپاره اقدامات کړي دي چې د اوربند وشي نو دوی د اسرائیل خبره به نه مني. اسرائیل دا دغه کړی دی چې ممکنه که امریکا د دوی لاره جدا کړه او د ایران سره دوی صلح وشوه نو د دوی د امریکا لارې به جدا کیږي دی به د چین لمنې ته ځان غورځوي.